القو سواچ وليسي وغرز وليسي فيها بدي جهنم كي سمعوا لها وابوردي څوک بواوري دا جهنميان بواوري اذا هرغ وقت القو سي وغرز وليسي فيها بدي جهنم كي سمعوا وابوري لها دي جهنم لرا شهيقا چغي اوازونه غرمباري امام ابن كثير رحمه الله دي شهيقا ترجمه داسي كويس لك دي خرداسي بغاري بويجي دا جهنم اوازونه بكي دسي هيبتناك اوازونه بكوي او وهي تفور او دا جهنم برا غوتيگي با څه شي بکیږي راخوټیږي به دای به داسې راخوټیږي چې کله کفارو جهنمیان د جهنم وګوري او جهنم یې وویني دا جهنم به دونه ورته په قهر وي د خره غوندې بغاری به وږي د کفر په سبب باندې ستاسې ولې کفر کول او دای به راغوټیږي به غوټې به وږي خوټې به وهي جوش به کوي اذا هغه وقت القوا سی وغورځولی سی فيها په دې جهنم کې سمعوا نوابوري لها د جهنم لره شهيقا چغارې به واوري بغارې لکه د خره داسې هیبتناک غږونه به دا جهنم کوي وهي تفور او دا جهنم به را چه شی به کوي خوټیږي به جوش به کوي خوټېدل خو پیژنې رب نجات را کړه یا الله رب نجات را کړه یا حي یا قیوم تکادو تمیزو تکادو نزدې ده تمیز من الغیظ چې ټوټه ټوټه سي له قهره چیرې سي دا جهنم له قهره جهنم به داسې غوټې وهي نزدې ده سي الله جل وعلا وایي دی ټوټه ټوټه سي له قهره چیرې سي له خپل غضبه چې کله جهنميان وګوري کفار وګوري ګناهګاران وګوري نو جهنم به داسې راخوټیږي داسې غږونه به کوي چې هیبتناک او د خرو د ځناور غوندې غږونه به کوي د دې دپاره الله جل وعلا به قابو کړی وي د جهنم دی به غوټې وهي دی به خوټیږي جوش به کوي الله وایي نږدې ده چې دی له دې خپلو خوټېدو وچې وي ټوکر ټوکر سي كلما اوس واوره رب نجات را کړه د میډیا فاحشانو د میډیا هغه خلقو چې شپه ورځ مو ځان بې عزته او ځان بې ابرو عزت مو له ځانه لرې کړی ده او هغه انسانانو چې اخرت مو هیر کړی ده قبر مو هیر کړی ده رب مو هیر کړی ده رب بندګي او عبادت مو هیر کړی ده وایو ریا رب موږ ته نجات را کړه یا الله کلما هرغه وقت القي سي وغرزولی سي فيها په دې جهنم کې فوج یوه ډله سألهم الله اکبر وایو ری د زړه سرونو په خلاصو غږونو یې واوریا هغه انسانانو چې علماو پسې بد و رد وایاسته هغه انسانانو نشنلیانو کمونیستانو او هر هغه انسانه سی په علماو پسې بد و رد وایه او علماو ته وایه چې فساد تاسو جوړ کړی ده کفار به په جهنم کې همدا اقرار وکړي اوس یې واوريه هر هغه انسانانو دیموکراتان نیشنلیان لیبرالیان ملحدین جمع د ټولو هغو خلقو چې هغه شپه ورځې په دې پسې راخیستلې ده په علماو پسې غاپي په علماو پسې بد و رد وایي او د فتنې او د اختلافاتو د جنګونو نسبت علماو ته کوي واوري په خلاصو وګونو یې واوري قرآن د کتاب الله ده تکادو نږدې ده تمیز من الغیظ چې چیرې سي دا جهنم له قهره له غضبه كلما هر هغه وقت القي سي وغرزولی سي فيها په دې جهنم کې فوج یوه ټولۍ
یعنی ټولي ډلې خلق به دې جهنم ته ورغورځولی کېږي په ورځ د قیامت. الله وایي کله چې دې جهنم ته یوه ډله وغورځولی سي یا غورځولی کېږي، سألهم د جهنم ملائکه به پوښتنه ځینې وکړي. سألهم پوښتنه به له دوی نه وکړي خزنتها هغه ملائکه او هغه حارسان د جهنم. پوهیږي جهنم کې خپله ملائکه وي دي. الله جل وعلا داسې ملائکه وي په جهنم کې پیدا کړي دي چې هغه باندې جهنم تاثیر نه کوي، دوزخ اور تاثیر ور باندې نه کوي. دا به پوښتنه ځینې وکړي. څنګه پوښتنه به ځینې وکړي؟ واوریا الله وایي کله چې یوه ډله جهنم ته غورځېږي هره ډله، نو سألهم له دوی نه به پوښتنه کېږي خزنتها دغه پوښتنه به کوي خزنتها دا ملائکه دي د جهنم، هغه چوکیداران دي جهنم. الم یأتکم ایا نو درغلی تاسې ته نذیر ویرونکی؟ الله اکبر. ملائکه به د جهنم په دروازه کې ولاړې وي، هر څوک چې جهنم ته ورځي دا ملائکه به پوښتنه ځینې کوي الم یأتکم نذیر، ایا تاسو ته نذیر ویرونکی له جهنم نه و درغلی؟ کتاب نه و درغلی، قرآن نه و درغلی، پیغمبر نه و درغلی، د الله رسول نه و درغلی؟ الم یأتکم نذیر، مو تاسو ته نذیر راغلی که نه ده راغلی؟ څوک ده؟ د زړه سرونو په اخلاص سره یې نوم واخلئ. محمد مصطفى صلى الله عليه وآله محمد رسول الله، قرآن کتاب الله. نن څوک ویلی سي چې وایي ما ته پیغمبر نه ده راغلی؟ نن څوک ویلی سي چې ما ته کتاب نه ده راغلی؟ یو څوک ویلی سي چې وایي ما ته حق نن نه ده معلوم؟ په ټولو اسلامي هیوادونو کې علما دي، مساجد دي، مدارس دي، قرآن ده، احادیث دي، کتابونه دي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین او دی الله اخیرنی کتاب قرآن عظیم الشان دا نه ده راغلی؟ ټول راغلی دی الحمدلله. ښه اوس واورئ کله چې جهنمیان جهنم ته ځي د جهنم باندې ورغورځېږي، جهنم ته الله غورځوي د هغه باشندگان د جهنم چې ملائکه دي هغه به ورته وایي وای تاسې ته ویرونکی نه و درغلی؟ رسول نه و درغلی؟ الله اکبر. دوی به څه ورته وایي جهنمیان؟ قالو دوی به ووایي بله او راغلی یو قد جاءنا بلا. قالو وبه وایي دا دوزخیان و جهنمیان بله هو قد جاءنا بشک راغلی یو موږ ته نذیر ویرونکی فکذبنا هغه موږ دروغجن وګڼل. موږ ویل چې دوزخ نسته، جنت نسته، موږ ویل رب نسته، حساب نسته، قیامت نسته، الله به بیا مړي څنګه راژوندي کوي؟ قالو دوی به ووایي، څوک به ووایي؟ جهنمیان به ووایي بلا. هلته خو به څوک به ورته ووایي چې تاسو ته ویرونکی رسول کتاب درغلی و که نه و درغلی؟ څوک به ورته ووایي؟ ملائکه به ورته ووایي، د جهنم ملائکه به ورته ووایي. هغه حارسان د جهنم به ورته ووایي. دوی دوزخیان به څه ورته وایي؟ قالو ورته وبه وایي بله دغسې ده قد جاءنا هو راغلی و موږ ته نذیر ویرونکي راغلی و فکذبنا موږ دروغجن وګڼل وقلنا او موږ ویل په دنیا کې ما نزل الله نه دی نازل کړي الله جل وعلا من شیء هیڅ شی نه ده نازل کړی. پیغمبر څوک ده؟ رسول څوک ده؟ قرآن دی الله کتاب نه ده؟ العیاذ بالله. جهنمیان به ورته وایي قالو بلا دوی به وایي هو قد جاءنا بشک راغلی و موږ ته نذیر ویرونکی راغلی و محمد رسول الله راغلی و او نور دغسې پیغمبران و انبیا چې مخکې تیر سوي دي دا راغلي و، لیکن موږ څه وکړل؟ فکذبنا موږ دروغجن وګڼل. وقلنا او موږ وویل ما نزل الله من شیء الله هیڅ شی نه دی نازل کړي. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ملائکه له طرفه به ورته ویل سي
ان انتم نه تاسي الا مگر فی